سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد د سورتو بیان د سلورو مسلو، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد او انفاق فی سبیل الله. سورت سلور حصوں کی تقسیم دی. اول حصہ سل آیتونه دی. په اول حصہ کې اثبات د توحید ذکر کړي. دویم حصہ یوسل یونا تر یوسل شپږ اویایمه پورې. په دویم حصہ کې اثبات د رسالت ذکر کیږي. دریم حصہ یوسل اویا نه 253 پورې. په دریم حصہ کې جهاد فی سبیل الله تعالی. سلورم حصہ د آیت نمبر 254 نه تر اخره پورې. په سلورم حصہ کې بیان د انفاق فی سبیل الله تعالی ذکر کیږي. اول حصہ چې سل آیات دی دا مزید تقسیم دی په دریو ابوابو. باب اول شل آیتونه دی. په دې کې بیان د فرق ثلاثه د دریو ډلو بیان کوم چې فاتحه کې ذکر کیږي. الته اجمالاً دی، دلته مفصل. پاغي کې منګه د دوو ډلو بیان مفصل کړی دی. د درېمې ډلې بیان هم تقریبا په ختمېدو دی د منافقانو، ځکه د هغې خباثات مع حکم اخروي ها ذکر شوی دی. 10 خباثتونه منګه د منافقانو د پاره ذکر کړي دي. خباثت اول آیت نمبر 9 کې چې قول او فعل کې به د دوی تضاد وي. خباثت دوم 9 آیت کې چې دوی کې ماده د خداع ده، دوی دوکې ډېرې کوي. بیا ورپسې بل دریم خباثت هم 9 آیت کې وما یشعرون چې دا بی شعور دي، دې کې شعور نشته. بیا سلورم خباثت 10 آیت کې فی قلوبهم مرض، د دې زړونو کې امراض دی د مختلفو معاصیو. او پنځم خباثت هم دی 10 کې دی یکذبون، همیشه دروغ وی، دروغ کوي. او په دې آیت کې حکم د آخرتم یا تخویف اخروی لهم عذاب علیم، دی له عذاب دی دردناک. نو بیا ورپسې شپږم خباثت د دوی آیت 11 12 کې هم المفسدون چې دوی فسادیان دي، په خپله فساد کوي او نورو ته وایي چې یاره فساد تاسو کوئ. بیا ورپسې اووم خباثت د دوی ذکر و آیت 14 کې چې ورته وی ایمان راوړئ، نو دی وی کما من السفهاء، حق پرستو ته دوی سفهاء وی، بیوقوفان وی. هم دی کې بیا د دې اتم خباثت چې الله فرمایي هم السفهاء، دی په خپله بیوقوفان دي. بیا ورپسې آیت 14 کې 9 خباثت د دې منافقانو چې مستهزئون دي، مؤمنانو پورې ټوقې کوي، استهزاء کوي. او بیا ورپسې 10 خباثت 15 آیت کې و یعمهون چې دوی حیران او پریشان دي حق او باطل کې. اوس چې کوم آیت ما تلاوت کو، په دې آیت کریمه کې حکم د دنیا ذکر کوي، یا دیتا تخویف دنیاوی وی د منافقانو. دا دراصل نتیجه ده د هغوی د خباثاتو، د هغې د پلیتیو نتیجه الله روباسي چې دوی کې دا خباثتونه رالل، دا قباحتونه راغلل، دا غي نتیجه څه شوه. نو هغه الله دلته ذکر کوي چې دنیا کې به د دوی داسې حالي.
بل خبره دې سره تقابل ثابتي چې دا خلق مقابل دي د متقینو، لکه څنګه چې د رستې ډلې د کفارو ظاهریو تقابل ثابت کو د رستې ډلې د متقینو سره، نو همداسې د دې منافقانو هم تقابل ثابتي چې دا هم مقابل دي د متقینو. ځکه آیت 5 کې تاسو لید چې متقیانو لې راوړیو اولئک علی هدی من ربهم، نو هغوی له هدایت ثابت کړو چې 5 صفات والا دی په اولو العزم په عظیم الشان هدایت دی، د هدایت په غونډې ولاړ دی. اوس دلته دی منافقانو لا څه شی ثابتي؟ ضلالت. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، د دوی نه هدایت سلب کوي، ضلالت ورله ثابتي. نو متقینو مقابل ودرو دا منافقان، متقینو د پاره په هغه ځای کې هدایت ثابتولو او دې ځای کې منافقانو له ضلالت ثابتي. یا داسې ویلی شي چې هغوی له متقینو له اثبات د فلاح، هغوی ته ووایي اولئک هم المفلحون، چې دوی دي کامیاب. دوی له خسران ثابتي، تاوان ثابتي، او هغه په دې الفاظو ذکر کوي فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، چې دوی تاوان وکړو. تجارت کې چې یو سړی نفع حاصل نکي نو یره تاوان وکړو، نو دوی له خسران ثابتي چې دوی تاوان وکړو ډېر غټ. مؤمنان کامیاب شو او دوی ناکام شو. نو دلته اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا تقابل هم ذکر شو د متقینو سره، چې دام د هغې مقابل کې یوه ډله ده. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اولئک دې کې اشاره څه کوي؟ د وروستو منافقانو ته، چا کې چې دا لس خباثات د منافقت راغلی وي. لکه 5 کې مونږ ویلو چې اولئک کې اشاره اوصاف 5 والو له، چا کې چا 5 صفات مؤمنانو کې ناغی ته اشاره وا. دیزی کې اولئک سره اشاره وروستو هغه خلکو ته کوي چا کې چې دا لس خباثتونه وي. نو اولئک اسم اشاره ده د جمع، د پاره د مذکر د پاره د مؤنث دوانو د پاره راځي. داخل په دې کې ښځې او نری، که ښځو کې دغه لس خباثات قباحات راشي، یا په سړو کې دا خباثات یا قباحات راشي، نو دغه خلق به مراد وي. نو اولئک دا لسو خباثتونو والا معنی به داسې کوي، بیا به پوهیږئ. اولئک دا لسو خباثتونو والا، الذین اسم موصول دی، دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة. اشترا به مونږ دو معنی کو، دواړه ولیکئ. یو معنی به کو اشتروا الضلالة، واغستو دوی الضلالة گمراهی، بالهدى په بدله د هدایت. اشترا معنی به یو لغوي وي اغستل. دویمه معنی بم کو اشتروا الضلالة، غوره کړه دوی الضلالة گمراهی، بالهدى بشي علی الهدى په هدایت باندې. نو باو په معنا علا شي، وضاحت درته کوم. نو اشترا دو معنی شوي، یو اغستل، دویم غوره کول، خوښول. فما ربحت تجارتهم، دا چې کله زه اول معنی درته کوم کوشش کوي دا لیکي خپل بیاض کې، خو چې بیاض در سره وي زه خو نه ګورم، الله هم ګوري. نو فما ربحت، نو فایده ورنکړه دوی ته تجارتهم، دا تجارت د دوی، دوی چې کم تجارتو کو دی ورله هیڅ فایده ورنکو. وما كانوا مهتدین، او ندی دوی
مهتدین لار موندون کی همیشه. اولئک الذین اشتروا الضلالة، اشتروا الضلالة بالهدى پدی وضاحت. اشتروا الضلالة کی دا اشترو دا در اصل لفظ دے اشترا، او اشترا دا دا ازدادو نه دے ازداد، الف زوات دال الف دال ازداد زد چه منگ سنگ لیکو زد. نو لفظ اشترا دا دا ازداد نه دی ازداد. معنی پدی که اغستل هم شتا، معنی پدی که خرسول هم شتا، دوان رازی خوا. چه کله یو لفظ منگ وایو دا ازدادو نه دی معنی پدی که بزد معنی با دوان وی. سمانا لکه یو معنی دا غستل د دی په ضد کې بل معنی څه د خرڅول. نو اشترا دا د ازدادو نشو، نو پدې کې معنی اغستل هم شته، پدې کې معنی خرڅول هم شته، یعنی مقصود دوانه دي، اغستل خرڅول. او په لغت کې هم معنی د اشترا دا اغستل یا خرڅول، دوانه معنی کولی شي. اشترا اغستل، اشترا خرڅول. سیاق و سباق ته وګورئ، د هغې موافق به د اشترا معنی کوي، چلته اغستل مراد دی او که خرڅول. لکه دلته مونږه معنی وکړه اشتروا الضلالة، واغستو دوی الضلالة گمراهی بالهدى په بدله د هدایت. اوس دلته معنی زمونږه څه شوه؟ واغستو دوی ضلالت په بدله د هدایت. سوال دلته راځي چې آیا دوی سره هدایت او چې د هغې په بدل ضلالت واغستو؟ دا یو وړوکی شانتې سوال راځي دلته. خو دا سوال کله راځي چې کله د اشترا لغوي معنی وکړي، واغستو دوی ضلالت یعنی گمراهی بالهدى په بدله د هدایت. نو دلته بیا سوال راځي یا اعتراض ورته وایي چې آیا دوی سره هدایت و چې د هغې په بدل ضلالت واغستو؟ نو د دې جواب ولیکي چې بالکل هدایت ورسره فطری هدایت. ما تاسو ته په اهدنا الصراط المستقیم کې ذکر کړی، اچھا نی اوریدلی هغه دی واوري، سورة الفاتحه شته په چینل باندې، هلته وګورئ. د هدایت ښه مفصل بیان مال ته کړی. نو هدایت فطری دوی سره کوم ته چې منګه اوله مرتبه د هدایت وایو، هدایت عامه منګ وایو دا ټولو مخلوقات ته شوی. نو دوی سره هدایت فطریو کوم چې الله تعالی هر چاله په فطرت کې طبیعت کې اچولی. لکه دې دپاره سورة الدهر وګورئ، سورة الدهر، سورة الدهر سورت نمبر دی 76 76 نمبر سورت، آیت نمبر 3. د تخلیق د انسان بیانو کی اول. نو بیا الله فرمای دا مو انسانانو په باره کې انا هدیناه السبیلا، یقینا منگا او خود تلارا اما شاکرا و اما کفورا. دې د پاره چې یا شي تابعدار او یا شي منکر په خپل اختیار. نو هر یو انسان ته الله رب کریم هدایت فطری کړی وي. نو دلته چې مونږه د اشترا معنا غستل کو، نو بیا به هدایت من کم هدایت اخلو، فطری هدایت. او حدیث هم دی صحیح، ابن حبان ذکر کړي، بخاری و مسلم کی مرازی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل مولود یولد علی الفطرت، ہر یو پیدا کی دون کی پیدا کی گی علی الفطرت پا فطرت، یعنی اشارہ ستا کئی اغا ہدایت فطری تا،
فطرت کې ورله الله تعالی هدایت اچولی، پہچان اچولی د الله د یووالي. فابواه یهودانه، داغه مور پلار یعنی معاشره هغه یهودی کی، او ینصرانه یا نصرانی کی، او یمجسانه یا هغه مجوسی کی. نو د دې حدیث نه موږ ته دلیل ملاویږي په شان د سورۃ الدهر د آیت چې فطرتی هدایت الله هر چاته کړی دی، هغه منافقانو تم شوی، هغه کفارو تم، هغه مؤمنانو تم. خو څوک دغه هدایت قدر وکي او څوک د هغې قدر ونه کی. چا چې قدر وکړو نو هغه علی هدی من ربهم او هم المفلحون شول. چا چې د هغې قدر ونه کو نو هغې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم شول. بیا منافقانو کم چې دی قدرونه کنو دی سشو لهم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین شول. او د دې هدایت فطری انشاءالله ژوندی سورۃ الروم 13 نمبر آیت کې بم درته ذکر کوم. کزان لا آیت ګوري وګوري الته هم د فطری هدایت ذکر شتا. نو جواب زمونږ وشو چار کله د اشترا معنی مونږ وکړو واغستو دوی الضلالت ضلالت بالهدى په بدله د هدایت. نو هدایت کم یو هدایت شو؟ فطری هدایت. گویا کې هغه فطری هدایت چې ورسره و هغه یې ورکه ګمراهي دې څه ای واغستو. دا معنی هم صحیح ده. نو دوی سره فطری هدایتو د هغې په بدل ضلالت واغستو. یو خبره یاد ساتئ، دلته لفظ راوړی د اشترا، دا د پاره د مبالغه د دوی راغلی. سمانا دوی گمراهی خوښ کړی، داسې دوی دا گمراهی خوښ کړی د لفظ اشترا نه. الله ګوره اشاره سته کوي چې د دوی دا گمراهی، دا بدعات، دا شرکیات دورا خوخی که فرض که پدی پیسی ورکول وی نو هم دی ورکی. ځکه لفظ اشترا ورله راوړی چې د دوی د محبت هغه اظهار په دې سره وکړي چې د دوی څومره محبت دی دې سره. دی وجې د اشترا بله معنی موږ کوو. دویمه معنی چې کوم څیز څوک اخلي نو هغې خوښ وي که نه. ته اوس بازار ته ځې موبایلونه ګورې، یاره زما ایفون موبایل دې وکتو خوښ شه هغه دې واغستو. نو د اشترا دویمه معنی کوو، دې ته لازمي معنی م وایي چې یو څیز د چا یو څیز څوک اخلي نو مطلب هغې خوښ دی چې اخلي. نو د اشترا بله معنی به زمونږ استحباب شي. استحباب یعنی کلام به داسې شي اشتروا الضلالة اے استحب الضلالة بالهدى یعنی علی الهدى. دا معنی ولیکئ بیا ویم اشتروا الضلالة بالهدى. دې کې به دا باب په معنی د علی شي او حرف جر په بدله د بل حرف جر راتلی شي. نو معنی به داسې شي اشتروا الضلالة بالهدى، داسې به معنی ولیکئ استحب الضلالة علی الهدى. خوښ کو دوی الضلالة گمراهی علی الهدى او مقابله د هدایت. دواړه ورته مقابلو، دوی لاس واچو ضلالت ته، هدایت یې څه که هغه یې پرېښو. نو معنی داسې شوه خوښ کو دوی ضلالت په هدایت باندې په مقابله د هدایت. دا معنی تفسیر ابن کثیر کې امام ابن کثیر رحمه الله کړی. نو دلته دو معنی شوی زمونږه. اولئک الذین، دا لسو خباسات والا هغه کسان دي اشتروا الضلالة بالهدى چې واغستو دوی الضلالة ضلالت گمراهی بالهدى په بدله د هدایت. دا اوله معنی شوه. او دلته هدایت نه مراد به بیا سوي هدایت فطری. دا خبره بار بار کوم چې یاد وساتئ. دویمه معنی اشتروا الضلالة غوره کړه دوی، خوښ کو دوی یا غوره کړه دوی، دواړه ویلی شي. خوښ کو دوی الضلالة یا غوره کړو دوی الضلالة گمراهی بالهدى یعنی علی الهدى په هدایت باندې.
الضلالتا پدی کې دا الف لام د عهد د معهود د دین وروسته تمام هغه خباستونه دي دی څه شی اغسته څه شی خوښ کړي نو الضلالتا گمراهی د ضلالت زیات تفصیل ما دوالین کې کړي هلته بیا کته شي نو اشارتن دلته در ذکر کوم چې الضلالتا کې الف لام د عهد معهود د دین د وروسته خباستونه دي دا پلیته دي دا قباحات چې د دوی ذکر شو نو دوی څه شی واغسته سیخ وخت کا د غروستو پلیته دا روستو ګنده صفات دای خوخ کا پس باندې بالهدى الهدى هدایت نه مراد کوله مانو کې نو هدایت فطری وشي دا استاد ته پته د فطری هدایت د دې په بدله ضلالت ورک هغه واغستو او یا که فرض کا بیا دویمه معنی د اشترا واخلی چې غوره کړه دوی خوښ کو دوی نو بیا غروستو اوصاف د مؤمنانو به مراد شي د هدایت نه بیا درته په ولا معنی کې د هدایت نه مراد څه شو فطری هدایت چاغي تمنګه هدایت عامه وایو د دویمه معنی سره کدا متعلق کی هدایت نو بیا به د دینه هغه اوصاف خمسه د مؤمنانو مراد شي نو ګوري د دویمه معنی ته اوس به خپوي شي اول پکې اوله معنی وګوري اشتروا الضلاله بالهدى واغست دوی الضلاله گمراهی بالهدى په بدله د هدایت فطری دا اوله معنی دویمه معنی اشتروا الضلالتا غورک دوی یا خوخ کو دوی الضلالتا گمراهی نو گمراهی نه مراد بس شي هغه روستو خباسات هغه پالیته د دوی لس نو غورک دوی خوخ کو دوی الضلالتا خباستونه بالهدى یعنی علی الهدى پس باندې په هدایت یعنی هغه 15 صفات د مؤمنانو داغي په مقابله کې دوی څه شي غوره کسی خوخ که دا غلس پلیته دا خباستونه خوخ که نو انشاءالله چوز با پویشی ویه پا دیوانی نوز دا دو معنی دی پا دی کی کوشش کوئی دوان معنی یاد کئی که دوان نشه یادولی کم از کم یو خو یاد کی کول یادوی او که دویم یادوی خدا دویم معنی دیر خکل معنی دا اشتروا الضلالت غوره که دوی الضلالت گمراهین و گمراهین مراد بسشی خباستونه د دوی او بالهدى هدایت نه مراد بس شي هغه 15 اوصاف د مؤمنانو دا بیا ډیر خکل راځي د روستو مزامینو سره مخ خکل لګي دا معنی خسته د ډیره اوله معنی خسته د خدا دوی ډیر خکل راځي کوشش وکړه دا یاد کړئ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اوس په دې لکشان بیان کو فما ربحت کدا ما نافیه ده ربحت ماده رابحا ربحا معنی صدا نفع رسیدل ربحت کی رابحا دای ماده ده نو ربحا معنی بسوی نفع رسیدل نو ګوره ربحا معنی سشوا نفع رسیدل فائدہ رسیدل دا به د ربحت معنی شي ربحه بذات خود څه ته وایي نفع ته فائدې ته لکه عرب چې یو تاجر وي تجارت کوي او هغې کې نفع حاصل کړي نو عرب بیا څه وایي ربح الرجل فی تجارته ربح الرجل فائدہ وکړه سړي فی تجارته یا فائدہ ورسېد سړي ته فی تجارته دغه په تجارت کې دلته هم ربحت تجارتهم په معنا فی سره ذکر دی معنا دا د فائدہ ونکو دوی فما ربحت تجارتهم نو فائدہ ورنکو دوی ته تجارت د دوی دا سه معنا وکړو فما ربحت تجارتهم نو فائدہ ورنک دوی ته تجارتهم تجارت د دوی په دې تجارت باندې لږ بحث کو ربحت باندې خو مونږه لړن غوندې بحث وکړو چې ربحه معنی څه ده نفع رسیدل فائدہ رسیدل تجارت اوس دې کې ذکر ده تجارت معنی د سوداګری
چې یو څیز ورکې چاله او بدل کې ته بل څه اخلي دې ته تجارت وایي. لکه انګلیش کې تاسو ورته څه شی وایي؟ ټریډینګ ورته وایي. په ټریډینګ کې څه وي؟ د یو پروډکټ بایینګ او بل سیلینګ، نو دا غ تجارت دی. انګلیش نن سبا تاسو خب پوهیږي پاغي، نو ځکه مې درته وایي چې پوه شئ. تجارت معنا سوداګري. سوداګري څه ته وایي؟ سوداګر څه کوي؟ یو څیز چاله ورکي بل ته اخلي. او د دې فاعل ته د تجارت فاعل ته تاجر وایي. تاجر هغه چاته وایي چې هغه دا فعل د تجارت کوي، څه اخلي او څه ورکوي خلکو. و یاد ساتئ قرآن کریم د دې 3 قسمونه ذکر کړي تجارت. اوس دلته که تاسو نه څوک سوال وکړي چې د دې تجارت نه مراد څه شی دی، دوی کم تجارت کړی دی، نو څه به ورته وایي؟ په دې ځان پوهېږي. د قرآن کریم په هغه نتیجه باندې ځان پوهوي. تعویل چې ورته وایي، علم تعویل عبدالله ابن عباس رضی الله عنه له الله ورکړی، او ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله دعا غوښتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله دعا داسې غوښتې و چې یا الله ته ورله د دین پوه ورکه، اللهم فقهه فی الدین، د دین تفقه پوه ورکه. او بیا یې ورپسې ویلي وعلمه التأویل، او علم د تعویل ورکه. تعویل د یو څیز نتیجې ته وایي چې نتیجه ته د هغې راوباسي، بلکل هغه مغز ته یې وردن نشي. نو چې کله درس کوئ، مطالعه کوئ، کوشش دا کوئ چې دا هر یو ټکي د قرآن کریم نتیجې ته ځان ورسوئ چې په قرآن پوه شئ. او دا ګورئ زیات تر پاکي غواړي د زړه، مینه او محبت غواړي د قرآن سره، او پاکي غواړي د ګناهونو نه. چې څومره ته د ګناهونو نه پاکي او څومره ستا د قرآن سره مینه او محبت او لګاو وي، او څومره ته ورله ټایم ورکې، وخت ورکې، دوره قرآن کریم تا ته ځان کولاوي. هسې ویل ښه نه وي، خدای دې په ریا کې نه راولي. خو ستاسو د ترغیب دپاره زه دا خبره کوم. زما تقریبا دا دی د 2014 نه ما دوره تفسیر القرآن د استاد محترم سره شروع کړی. هغې کې تقریبا یوه دوره پای کې زما لږې چوټیانې راغلې وې، هغه هم د کالج د وجې و. او بیا په منځ کې داسې نورې دورې هم یونیورسټۍ د وجې. خو ما کوشش دا کړی چې څه ناڅه حاضري ځ هلته ولګوم، تللی یم دورو ته. دې نه علاوه د استاد محترم نه ما تفصیلي درسونه هم کړي دي، 2-3، او خپل ختمونه مې هم کړي. تقریبا 2 تفصیلي ختمونه مې کړي نورو ته، او 3 دورې مې پړاو کړي خپل درسګاهونو کې. خو د هغې باوجود ما سره بلا لیکل پروت دی. تاسو به یقین نه کوئ، زه اوس هم تقریبا 3 غنټې 2 غنټې زه لیکلو له وخت ورکوم، ځکه ما ته خپل ځان معلوم دی چې د قرآن کریم علم ما سره شته او که نه، هغې دپاره بھرپور تیاري غواړي. ما سره خو نشته، ما ته ځان نه ښکاري. زموږ بعض ملګري دي، نو هغې 1-2 ختمونه څه وکړي، نو بیا د هغې نه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر او شیخ القرآن مولانا غلام الله خان جوړ شي. نو هغې بیا څه کوي چې هر ځای ته ځي، نو ډایرکټ ځي. هلکه د قرآن کریم داسې معمولي کتاب و چې تا 1-2 ختمونه څه وکړو، بس لاړې ته حافظ صاحب شوي. نو چې بیا درسونه یې واوري، نو په درسونو کې به صرف درته لفظي معنی وکړي او 1-2-3 ټکي خبرې به وکړي، نو بس درس ختم. هلکه داسې درس و د الله بنده، درس خو هغسې خوند کوي چې د قرآن مغز ته دن نشي. بهرحال تجارت اوس دلته مراد کم تجارت؟ داسې تجارت چې دوی پیسې ورکه او څه شی واغسته. اقسام د تجارت قرآن ذکر کوي، 3 هغه زده کوي انشاءالله، بیا به دا تجارت دلته وپېژني. تجارت یو قسم قرآن ذکر کوي، تجارت حقیقي، هغې ته چې دنیاوي وایي، دنیاوي لیندین. سورة البقره 202 کې به راشي. زه ویې ګورئ، سورة البقره 202 آیت المداینه وګورئ. 202 آیت منځ وګورئ. الا ان تكون تجارتا حاضرة تديرونها بينكم، مگر کچری و یو تجارت حاضرتا لاس پلاس، تديرونها چې اړوي راړوي تاسو دیلا په خپل مابین کې. تجارت نه مراد دلته څه شی؟ لاس پلاس، مال او جنسونه اړول.
دا هغه دنیاوي تجارت دی. او سورة النساء یو کم 30 کې به هم دا دنیاوي تجارت راشي، هلته به هم دا ذکر کوو. تاسو میسیجونه بار بار کوئ، ګوره زه نشم کتی، زه به دلته درس تاسو ته کومه که زه به میسیجونه ګورم. خیر دی څه پاتې کېږي بیا وروستو راته وایي. سورة البقره 282 او سورة النساء یو کم 30. دې کې حقیقي یا دنیاوي تجارت مقصود دی. دا اول قسم د تجارت شو. اوس دنیا کې چې څومره لین دین منګه کوو، څومره تجارتونه منګه کوو، هغه په دې کې داخل دي. په کم تجارت کې؟ په دې دنیاوي یا په دې حقیقي تجارت کې. نو یو حقیقي تجارت شو. دویم قسم تجارت دی معنوي، کم ته چې منګه اخروي تجارت هم وایو. دا اوس جدا قسم دی د تجارت. تجارت حقیقی یا تجارت منگ دیتا سوایو تجارت معنوی یا تجارت اخروی، دا دویم قسم دی. دی دا پارا لگو گوری آیت دا سورة فاطر، سورت دے فاطر، سورت نمبر دے 15 کم تجارت گورو معنوی او اخروی. سورت فاطر 15 سورت 35 نمبر سورت آیت یو کم 19 آیت سورت فاطر. ان الذين يتلون كتاب الله، بشک هغه کسان چې لولي کتاب د الله، واقاموا الصلاة او جاری کوي منځ، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه، او خرج کوي دغه مال نه چې موږ ورکړی دوی ته پټ او ښکاره. یرجون تجارتن، عقیده ساتي دوی تجارتن د یو تجارت لن تبور چې هغه به تباه نشي. نو دا خو هغه تجارت نه دی چې دوی اوس منځ کوي، د الله کتاب وي، مال لګي او بیا الله ته وایي شابه د دې وز مال اوس پیسې راکړه. نه، دا کوم تجارت دی؟ الله دلته زه مونځ کوم، ستا کتاب لولم، مال لګوم چې قیامت کې مال د دې اجر راکړي. دا هغه معنوي اخروي تجارت. سورة الصف 10 آیت هم دی، په هغې کې ذکر دی. هغه به بیا انشاءالله په خپل ځای وګورئ. آیت نمبر ولیکئ، سورة الصف آیت نمبر 10، هلته اخروي تجارت ذکر دی. دو شو. دریم قسم دی تمثیلی تجارت. مثال چې څنګه لیکو، تمثیلی سا سره لیکلی کیږي. اوس په دې ځای کې تمثیلی تجارت ذکر دی. او سورة التوبه هم دی د پاره وګورئ. سورة التوبه تمثیلی تجارت بطور مثال چې ذکر کیږي. سورت د توبه آیت د 111 111 نمبر آیت د سورة التوبه. ان الله اشترى، دلته اشترا لفظ راوړی، تجارت د پاره استعمالیږي، اغستل خرڅول. ان الله اشترى، یقینا الله اغسته د مؤمنانو نه ځانونه د دوی، و اموالهم او مالونه د دوی، د څه په بدل؟ الله ته واغسته ځان او مال. نو اوس به الله ورله ورکوي څه شی؟ بان لهم الجنه، په دې چې دوی له به وي جنت. نو الله ته ځان او مال واغستو، به الله استعمالی. څنګه؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون، جنگ به کوي د الله په لاره، وجلی کیږي به، وجنی به کفار خپله به وجلی کیږي. نو بیا مخکې وایي وعدن علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببعیکم الذی بایعتم به. دلته بیع ذکر کوي تجارت. دا اوس تجارت دی، خدا تمثیلی دی. دا یو قسم مثال درته الله ذکر کړي چې تجارت کې سړی څه کوي؟ پیسې ورکي او جنس داغه نه واخلي. نو دا به طور مثال الله توبه او پدی سورة البقره 14 کې ذکر کوي. درته دلته یو قسم مثال دی د دې منافقانو د وضاحت د پاره الله دا ذکر کړي چې دوی دا ضلالت واغسته په بدله د هدایت، گویا کې دیو کو تجارت. او تجارت کې سړی څه کوي؟ پیسې ورکوي، جنس اخلي، جنس ورکوي، پیسې اخلي، دا معامله وي. نو دا تمثیلی تجارت دلته ذکر دی، هغه حقیقي تجارت نه دی. نو فما ربحت تجارتهم،
نو فایده ورنکو دوی ته تجارت د دوی. اوس دلته هم مراد تمثیلی تجارت دی، نه کې حقیقي یا معنوي. نو یو قسمه دلته الله مثال سره د دوی اختیارول د ضلالت په مقابله د هدایت ذکر کړي، چې دوی داسې مثال دی چې یو تن تجارت کوي، وګوره اخلی یو جنس په بدله د پیسو، چې هغه جنس ورله تش تاوان نقصان ورکوي، نو خلک بیا ورته سوي دا کمقل تاجر دی. تاجر داسې وي چې پیسې ورکي او جنس اخلی، جنس هم داسې وي چې ټول خرابي. بطور مثال فروټ اخلی، امون اخلی، امون هم داسې اخلی چې تش ګنده امونه وي، پورا کنټینر یې واخستو او هغه هم ګنده او لکونه روپۍ پې ورکړي، نو خلک به وایي دا خو ډېر بېوقوف تاجر دی. نو دلته الله رب کریم هم د دوی دغه مثال ذکر کړی دی چې د بېوقوف تاجر غوندې دیم تجارت وکړو. دوی هدایت هغه ښکلې اوصاف یې پرېښودو، لاړل ضلالت پسې، هغه تاوان او هغه څخه خباستونو پسې دوی څه شول، روان شول. نو دا الله تعالی به طور تمثیل ذکر کړی، ښه دا هغه حقیقي تجارت نه دی. فما ربحت تجارتهم، نو فایده ورنکو دوی ته تجارت د دوی. اوس علم بلاغت پاغي کې یو اصطلاح استعمالیږي، استعاره. استعاره تشبیه ته وایي، ښه تشبیه ورکولو ته. دیزی کې الله تعالی کمال وکړو. اشترا او تجارت لفظ الله تعالی دلته ذکر کو، ځکه چې دلته دوی ضلالت اغستو په مقابله د هدایت، ضلالت واغستو په مقابله د هدایت. نو الله تعالی دلته تشبیه ورک د دې اشترا او تجارت سره، ځکه تجارت کې اغستل او خرڅولی کنه، یو سیز ورله ورکې او بل ته واخلي، اغستل او ورکول وي. نو د دوی الله تعالی حکم دنیاوی داسې ذکر که چې دویم ضلالت واغسته، هدایت ورک. نو الله تعالی تشبیه ورکړی دی د اشترا او د تجارت سره. دا ولی اشاره د دې هغه دنیا پرستی ته کوي. امید دی چې په دې نقطه به پوه شوي. منافقانو ضلالت په مقابله د هدایت واغستو، یعنی ضلالت واغستو، هدایت ورکو. تجارت کې هم داسې وي، پیسې ورکي او جنس واخلي. نو الله تعالی دلته یو قسمه په اشترا او په تجارت سره د دوی تشبیه ورکولو، دا هغه تاجر سره چې هغه ښه څیز ورکي او غلط څیز واخلي. نو دوی هم ښه څیز ورکو، غلط څیز یې واغستو. او بل اشاره الله دې ته وکړه چې اشترا او تجارت ذکر کو چې دوی دا کار کوي فقط د دنیا پرستی دپاره، ځکه اشترا او تجارت دا د دنیا یو کار دی. نو آخره کې الله کمال وکړو. دلته په عجیبه انداز کې قرآن کریم ګورې بیان کوي، یو یو ټکي کې سم د سمندر عمره علم پروت. دا اوس هم موږ دوره نه دی کولاو کړی، دا مزید چې کولاو کې نو بیا خوند کوي. اشترا او تجارت لفظ الله ولی ذکر کولو، دی سره د منافقانو هغه دنیا پرستی الله ښکاره کول، چې دا سخت دنیا پرسته خلک دي. نو ځکه الله اشترا او تجارت الفاظ دلته استعمال کو. دا بدبخته تش دنیا و مافیها پسې خوشي دي. دنیا او د دنیا چې څه عیش و عشرت دی هغه شیا غواړي. لکه دې دپاره یو دوه درې آیتونه وګورئ. سورة النساء وګورئ، 4 نمبر سورت، زر زر ګورئ چې ختم کو په خیر. بس ختم دی، نور پکې څه نه دي پاتې. سورة النساء 4 نمبر سورت، آیت 2 3 72 نمبر آیت د سورة النساء، چې په دې کې دنیا پرستی د دې منافقانو ذکر شوی دی. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، او یقینا بعض استاسو نه خامخا غصوب دي چې سستیږي او سستول کوي. نو که چرې ورسیږي تاسو ته مصیبت، شکست، قال وی قد انعم الله علی، الله احسان کړی په مونږه، اذ لم اکن معهم شهیدا، چې نو مونږ دوی سره.
ځکه نقصان نه بچ شول. ولئن اصابکم فضل من الله، او کچری ورسیږي تاسو ته فضل یعنی غنیمت د طرفه د الله نه، وای منافقان که الم تکم بینکم و بینه، گویا کې نو په منځ تاسو په منځ د دې غریب مودتون دوستی نه و جوړ. یا لیتنی زړه کې وای کنت معهم، کاش دوی سره وی فافوز فوزا عظیما، نو کامیاب به وی په کامیابی لوی. دی به زمان تعریفونه کول چې وګوره دم پکې غټه توره وکړه. دا سخت دنیا پرستی دی د پاره لک سورۃ الحج وګورئ آیت نمبر 11 باندې باب ختم شوی دی د سورۃ الحج. 11 نه دویم باب شروع کیږي. نو پدې کې د اول آیت وګورئ سورۃ الحج 22 نمبر سورۃ 22 نمبر سورۃ. ومن الناس من يعبد الله على حرف، او بعض د خلقو نه غسوک دي چې عبادت د الله کوي على حرف یو معنی کو په شرطین د الله عبادت کوي. یا الله که 2 لک روپۍ دی راکې قرآن ته وکینم از د کوم به نو قدر نه کو نه کینی. فین اصابه تفصیل کوي نو کچری ورسیږي دته خیر په دین کې اطمئن به خوشحالیږي پاغه. واه واه د دین د قرآن د درسونو ډیر برکات دي. دا وګوره مال دی چې د هر خوانه را روان دي پویګو پنه. وین اصابته او کچری ورسیږي دته فتنه تو تکلیف انقلب على وجهه ووړي دی په خپل مخ، بیا مخم درته نخي داسې ووړي مخم درته نخي چې په لاره تیریږي مخ بم در نړي چې تر د کم وخت نه مونږ دې سره شویو نو سپیره شویو. نو دا د منافقانو حال دی. سورۃ النور هم راځي ان شاء الله په خپل ځای به وضاحت کو آیت نمبر 28 یا بل ته ګورو خبر ډیر وګدونه. نو سخت دنیا پرست دي دا منافقان، ځکه الله تعالی دې د پاره لفظ راوړو تجارت او اشترا. وما كانوا مهتدين، ما بیا نافیه ده او نه دي دوی مهتدین لار مندون کی، دی بوس چرم لار اونمومی. هدایت د دینه مکمل سلب شو. کم هدایت؟ آغا هدایت فطری، عام هدایت چې مخلوقات نورو حیواناتو ته الله کړي هغه هم ته سلب شو. نو دا اوس هغه حکم اخروی یا تخویف دنیاوی چې موږ ورته وایو چې هدایت تینه مکمل سلب شو هدایت فطری. نو وما كانوا مهتدین کې ورته اشاره ده. وما كانوا مهتدین او نه دي دوی مهتدین لار مندون کی. تفسیر ابن کثیر او تفسیر ابن جریر دوانو قول د امام قتاده دلته ذکر کوي. هغه وضاحت کوي بیا د دوی چې دی څنګه ما كانوا مهتدین شول چې دی بوس چرم لارو نمومي هدایت بو نمومي. نو وی خرجو من الهدایت الى الضلاله، دیوتی دل من الهدایت د هدایت نه الى الضلاله ضلالت، هدایت تی مکمل پاتې شو ضلالت ته روان شو. ومن الجماعت او د جماعت نه الى الفرقه فرقی طرف ته فرقه تی جوړه شو بله. ومن الامن الى الخوف او د امن نه په طرف د یری چې قرآن او حدیث د پیغمبر نه لري شوي بس بیا یره درخوا شیاطین دي. ومن السنت الى البدع او د سنتو نه په طرف د بدعاتو. نو دوی داسی ضلالت نه د هدایت نه لاړل ضلالت ته چې دوی د سنتو نم اوتل د امن نم اوتل جماعت نم لاړل هدایت نم لري شول. نو وما كانوا مهتدین او نه دي دی لار مندون کی هیڅ چری هیڅ کله ودی لارا اونمومی. تر دې ځای پورې بحث د منافقانو بحمد الله پای تکمیل ته ورسیدو. دا غي لس خباستونه مونږ ذکر کوم او حکم اخروی لسم آیت کیو لهم عذاب علیم، حکم دنیاوی دی آیت کیو ما كانوا مهتدین. ترجمه کوم وکیل اولئک الذین دا لسو پلیته والا لسو خباستونه والا غ کسان دي اشتروا الضلالتا چې غوړه کړه دوی گمراهی بالهدى یعنی علی الهدى په مقابله د هدایت. نو گمراهی نه مراد څه دي؟ خباستونه ده دي. هدایت نه مراد څه دي؟ صفات د مؤمنانو. فما ربحت تجارتهم نو فائدہ ورنکو دوی ته تجارت د دوی. وما كانوا مهتدین او نه دي دوی لار مندون کی هیڅ چره. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.